پاکستان کې د سختو بارانونو خبرداري د سیلابونو خطر زیات شوی دی. السلام علیکم. د باریکزی پریس خبري ټولګي ته ښه راغلاست درته وایم. نن د سهشنبې ورځ د 2026 اگست 18 د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د اگست له 19 تر 22 پورې د هیواد په شمالي او مرکزي سیمو کې د بارانونو، تیزو بادونو او څنځرونو د دوام وړاندوینه کړې ده. چارواکي وایي په ټیټو سیمو کې د سختو بارانونو له امله د ښاري سیلابونو خطر شته. د هوا پیژندنې ادارې په ځانګړي ډول د خیبر پښتونخوا، اسلام آباد، پنجاب او کشمیر په ځینو سیمو کې د درنو بارانونو احتمال ښودلی دی. د دغو بارانونو له امله په غرنیو سیمو کې د ناڅاپي سیلابونو او ځمکنۍ ښویدنې خطر هم زیات شوی. په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې سیلابي خوړونه او غرنیو لارو ترڅنګ پرتې دي. په راولپنډي او اسلام آباد کې د سختو بارانونو له امله ځینې سړکونه او کورونه هم له اوبو ډک شوي دي. د راولپنډي په M2 موټروي د خرابې هوا له امله د څو موټرو په ټکر کې یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. چارواکو له خلکو په ځانګړي ډول له مسافرو او د غرنیو سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې د هوا له بدلونونو ځان خبر وساتي او د سیلابي خوړونو او خطرناکو غرنیو لارو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د ویډیو هدف څخه مو نړۍ مننه. تر نور لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره لمونږ سره پاتې شئ. که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، باریکزی پریس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب